وکونکي څښتن طلا په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پرته وي. ګرانو زده کوونکو، په نهم ټولګي کې موږ څلورم لوست ولوستل. در صنف نهم درس چهارم را با هم کار کردیم چې د ښځو د حقونو په هکله و. در مورد حقوق زنها بود. په دې هکله مو پورا بحث وکړ. بحث کاملا مفصل را داشتیم چې د ښځو حقونه څه ډول و، د اسلام له نظره کوم حقونه ورکول سوي دي، کوم ازادۍ ورکول سوي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا کوم حقونه ورکول سوي دي. په دې هکله مو بحث وکړ. نن راځو امروز میایم او پر مهم گرامری لوست باندې خبرې کوو. بالای درس مهم گرامری صحبت میکنیم چې څه دی؟ فعل دی. یعنی فعل څه په اړه دی او فعل موږ څنګه کولی شو په پښتو ژبه کې زده کړو. موږ او تاسې که چېرته تاسې ویدیوګانې لیدلی، اگر شما ویدیوها را دیده باشین، د گرامر په برخه کې در بخش گرامر ما تاسو ته د فعل لوستی و ویدیو هم خبره کردی. یک ویدیوی از درس فعل را براتان نشر کردیم که میشه او را هم دقت بکنین و در دیسکریپشن باز من لینکش هم میمونم که شما میتونین راسن در اونجا برید. نن راځو امروز میایم او فعل پیژنو. فعل د جمله مهمه برخه. پنځم لوست درس پنجم فعل د جمله مهمه برخه، یعنی فعل بخش مهمی از جمله. دا زده کوو ایره با هم یاد میگیریم. تاسو اوس وګورئ، شما ببینید دلته یو ښایسته جدولی جوړ کړی دی، یا هماغه څه د تیر په شکل باندې راوستی دي چې ویلی دي اوس مهال. هغه زمان چې ما او تاسې هم دا اوس پکې یو همیل دیش هستیم. تیر محال زمان گذشته او راتلونکی محال زمان آینده یا مستقبل. نو دا یو سمبول دی، یک سمبول است که اینجا براتان آورده و براتان گفته از لحاظ زمان ما همین 3 زمان را داریم، ولی باز زمان گذشته می به 4 بخش دیگه تقسیم میشه. په دې کې به موږ په فعلونو باندې پوه شو، زده به یې کړو او درس به هم زده کړو. یوازې له دې اړخه نه، بلکې د معنا له اړخه به هم موږ درس زده کړو. از لحاظ معنا هم ما درس یاد میگیریم که فعل به لازمی و متعدی تقسیم میشه. پس دقت بکنید چې دا لوست ښه زده کړئ. له بیلابیلو غږونو څخه جوړه شوی ده. زبان از صداهای متفاوت جور شده است. یعنی زبان ما که است صداهای متفاوت جور شده. چی؟ له همدغو غږونو څخه که از همین صداها بیا کلمه ها او له کلمو څخه و از کلمه ها عبارات او جمله جوړیږي. عبارت ها و جمله ها جور میشه. او الف ب ت. این فقط یک صدا هست که سمبول داریم، با زور الف با مینامیم. صدا هست. از این صدا کلمه جور میشه. از این کلمه باز میم عبارت و جمله را جور میکنیم. پس ما میگیم که زبان از صدا جور شده. صداها از صداها باز کلمه و از کلمه باز عبارات و جملات ساخته میشه. در غرض همین طور له همدغو کلمو څخه از همین کلمه ها نمونه اسم ها که در صنف 7 خواندیم، ضمیرونه ضمایر در صنف 8 خواندیم، صفتونه باز در صنف 7 خواندیم، فعلونه در صنف 9 میخوانیم او قیدونه هم جوړیږي و قیدها را هم در صنف 9 میخوانیم که از این کلمه ها اینا جور میشن. تاسو په تیرو ټولګیو کې شما در صنفهای گذشته تان د نمونو ځینې ډولونه ولوستل. اقسام اسمها را یا بعضی اقسام اسمها را خواندید. په دې ټولګي کې به د فعل ډولونه په لنډ ډول وپیژنید. در این صنف در مورد اقسام فعل به قسم کوتاه شما معرفت حاصل میکنید. سوال است که چیرې په یوه جمله کې اگر در یک جمله فعل را نوړل شي، فعل آورده نشه، څه ستونزې به رامنځته شي؟ کدام مشکلات به وجود خواهد آمد؟ فعل هغه کلمه ده، فعل کلمه هست چې په یوه وخت کې که در یک زمان د یوه کار یا یوه پیښې په کېدو به انجام یا صورت گرفتن یک حادثه، پیښې، حادثه، عمل و یا هم یک کار او د یوه حالت په راڅرګندولو به آشکار کردن یک وضعیت، یک حالت دلالت کوي، دلالت میکند.
فعل ډېر ډولونه لري، اقسام زیاده دارد. دلته یه ځینی در پیژنو، در اینجا بعضی هایش براتان معرفی میکنیم، یعنی به سطح و سویه صنف نو. لومړی اول د معنا له مخې د فعل ډولونه. انواع اسم ها از لحاظ معنا په پښتو ژبه کې فعلونه د معنا له مخې در زبان پښتو افعال از روی معنا په دوو ډولو یا په دوو ډولونو به دو اقسام یا به دو قسم ویشل شوي دي، تقسیم شده اند. لازمی او متعدی فعلونه، فعلهای لازمی و متعدی. لازمی هغه فعل دی، فعل هست چې په جمله کې که در جمله یوازې فاعل ته اړتیا لري او مفعول نه غواړي، فقط به فاعل ضرورت داره و مفعول نمیخواد. یعنی جمله لازمی فقط چی باشه؟ فاعل و فعل باشه، بس خلاص. لکه مانند پلوشه لاړه، پلوشه رفت، پلوشه فاعل لاړه فعل. زیرک راغی، زیرک آمد، زیرک فاعل راغی آمد. زم من میروم، فاعل زم فعل. موږ ځو ما میرویم، ما فاعل و ځو هم فعل. متعدی هغه فعل دی، متعدی فعل هست چې په یوه جمله کې در یک جمله پر فاعل سربیره بر علاوه فاعل مفعول هم غواړي، مفعول هم میخواد. لکه مانند احمد محمود وواهه، احمد محمود را زد، احمد فاعل، محمود مفعول، وواهه فعل، یعنی سه بخش شد. احمد ز ولیدم، احمد مرا دید، احمد فاعل، ز مفعول، ولیدم دید یعنی فعل. او دستی نور و این طور دیگه. شما ببینید یک توضیح بتون. لازمی فعل لازمی یعنی فقط فاعل و فعل باشه. مثلا زم من میرم، دیگه به کسی ربطی نداره که کجا میرم، چرا میرم، چون فعل لازمی است، به مفعول ضرورت نداره. ولی به مجرد از اینکه ما یک مفعول درش اضافه کنم و بگویم ز بازار تزم، از فعل لازمی به فعل متعدی چی میشه؟ تبدیل میشه. د زمانه په لحاظ، از لحاظ زمانه د فعل ډولونه اقسام افعال په درې ډوله دي. به سه نوع هست: تیر مهال فعل، زمان گذشته، اوس مهال فعل، زمان حال او راتلونکی فعل و زمان آینده، فعل آینده. تیر مهال فعل زمان گذشته، فعل زمان گذشته. دا هغه فعل دی، این فعل هست چې د یو کار د ترسره کېدو که انجام یک کار یا د یوې پیښې له پیښېدو څخه یا از رخ دادن یک واقعه، پیښېدو، رخ دادن پیښې واقعه په تیر زمانه که در زمان گذشته معلومات راکوي، معلومات میده. چې ځینې ډولونه یې په لاندې ډول دی که بعضی اقسامش به قسم ذیل هست، یعنی خود زمان گذشته 4 زمان دیگه هم داره. مثلا مطلقه ماضی، زمان مطلقه، استمراری ماضی، زمان استمراری، نږدې ماضی، زمان نزدیک، لری ماضی، زمان یا ماضی دور. حالا ببینید مطلقه ماضی چی نوع ماضی هست؟ هغه ده آن است چې لره‌والی او نږدېوالی نظر اوسنی زمانه ته دوری و نزدیکیش نظر به زمان حال معلوم نوی، معلوم نباشد که ما این زمان کار من نزدیک است یا زمان کار من چی است؟ دور هست. پس این چی معلوم نباشد. مانند لکه، مانند ما لیک و لیک، من نامه نوشتم، معلوم نیست 1 ساعت پیش نوشتم، 1 سال پیش نوشتم، 1 ماه پیش نوشتم، پس معلوم نیست. این زمان مطلق میشه. ما کمیس واگوست، من لباس پوشیدم، معلوم نیست ما نیم ساعت پیش پوشیدم، 1 ساعت پیش پوشیدم، 1 روز پیش پوشیدم، پس دوری و نزدیکیش به زمان حال معلوم نیست. یا په کلمه باندې د څپې په بدلون سره لکه یا با تبدیل هجا بالای کلمه، هجا را که تبدیل کنیم دوری و نزدیکیش کمک معلوم میشه. مثلا زه څملاستم، من خوابیدم، زه څملاستم، من خوابیدم. پس این هجا، فشار که زرش وارد میکنید به این معناست که ما بسیار وقت میشه که خوابیدیم. زه کیناستم، من نشستم، زه کیناستم، من بسیار وقت است که نشستیم. درست است؟ استمراری ماضی، ماضی استمرار یعنی چی؟
هغه د آن است چې په تیر وخت کې در زمان گذشته دیو کار په کېدو به شدن یک کار یا دیوی پیکیدو استمرار و دوام خواهی یا هم رخ دادن یک واقعه را ادامهش نشان میده، استمرارش نشان میده. درست است؟ یا استمراری به چی معنا؟ یک فعل هست، فعل دیگه در جریان واقع میشه. مثلا من درس میتونم که زنگ آمد، درست است؟ من ویدیو ثبت میکنم که زنگ آمد. در اینجا ببینیم یک فعل هنوز ختم نشده که فعل دیگه میه و ایره میگن فعل استمراری زمان گذشته. لکه مثل ما خرتکای خورد، من خربوزه میخوردم، تا خطی که تو نامه می نوشتی و نور و غیره. یعنی من خربوزه میخوردم که یک فعل دیگه هم صورت گرفت. مثلا ما خرتکای خورد چی احمد راغی، که احمد آمد. نږدې ماضی زمان نزدیک هغه د آن است چې د یو کار د کېدو وخت حال زمانه ته نږدې وي که انجام یک کار بر زمان حال نزدیک باشه. چی نقلی ماضی هم ورته ماضی نقلی هم برش میگن. لکه زه ورغلیم، ما رفتیم پیشش، موږ ورغلی و ما رفتیم پیشش، دوی ورغلی اینها رفتن پیشش. یعنی مثلا یک مریض بوده که پرسان کرده شما رفتیم پیشش؟ ها ما رفتیم، یعنی نزدیک است، ما همین دیروز پریروز پیشش رفتیم. لرید ماضی دور هغه د آن است چې یو کار کېدل که انجام یک کار یا دیوی پیکیدل رخ دادن یا واقعه در آن لحال زمانی څخه لرې وي از زمان حال چی باشه؟ دور باشه. لکه مانند ما لیدلی و، من دیده بودمش، این زیاد وقت پیش من دیده بودمش. تا لیدلی و، تو دیده بودیش. ز راغلی و، ما آمده بودم، موږ راغلی و ما آمده بودیم، یعنی یک زمان ما آمده بودیم. خب این بود از زمان گذشته. زمان حال را میگیم که دیگه با زمان حال و زمان آینده ما انواع دیگه نداره. حال فعل په اوسنی وخت کې د فعل حال در زمان فعلی د یو کار یا یو وخت په ترسره کېدو دلالت کوي. در دلالت میکنه به کار همون زمان. لکه مانند زه لیکم، من می نویسم. زه لوست وایم، من درس میخوانم. دوی چی اینا میرن، دوی وای اینا میگن او نور و غیره. من ویدیو پر میکنم، اینمی لحظه زه ویدیو دکوم یا هم زه ویدیو ثبتوم. مستقبل فعل مستقبل یا راتلونکی دا هغه فعل دی. این فعل هست چې په راتلونکي وخت کې که در زمان آینده د یو کار یا د یوې پیښې په سرته رسولو دلالت کوي. بالای انجام یک حادثه یا انجام یک کار چی میشه؟ انجام داده میشه، دلالت میکنه. مستقبل لوز محال فعل څخه د به په زیاتولو سره جوړیږي. زمان آینده با اضافه کردن به که خواهد معنا میده در زمان حال جور میشه، یعنی ساخته میشه. زمان حال را اگر با آینده تبدیل کنین، مثلا ز لیکم بود در بالا، اینجا میگن ز به ولیکم، من خط نوشتم. تو به ولیکی، تو خط نوشتی. دوی به وخوری، اینها خط خوردن. تاسی براشی، شما خط آمدین. داول وست این بود درس د متن لنډیز. در متن لنډیز براتون گفته چې په دې لوست کې مو فعل او د هغه په ډولونو باندې خبرې وکړې. بالای فعل و بالای انواعش صحبت کردیم و مو ویل چې فعل په یو ټاکلي وخت کې در یک زمان معین د یو کار یا یوې پیښې په کېدو بالای رخ دادن یک عمل یا واقعی یا د یو حالت په څرګندېدو دلالت کوي یا که بالای آشکار شدن یک وضعیت دلالت میکند. فعل د معنا له مخې دوه ډوله لري. از لحاظ معنا به دو نوع است: لازمي، متعدي. فعل د زمانې له مخې درې ډولونه لري: ماضي، حال، راتلونکی. تیر زمانه، اوس زمانه او راتلونکی زمانه. دا ولوست این بود درس ما و شما. په فعالیتونو کې څه نه لري، در فعالیت ها چیزی را نداره. موږ او تاسې فعل ولوستل که در جلسات آینده من گردان فعل هم براتون کار میکنم که انشالله او ویدیوها را از بخش گرامر باز به دست آورده میتونید. تشریح این درس در روی تخته در بخش ویدیوهای گرامر هست که میتونین هم از دسکریپشن همون لینکشو بگیرین، هم برین در همون یوتیوب چینل بپالین که در کجا هست.
نو که چرت بیا هم پوښتنه لري اگر باز هم در قسمت فعل چون یک موضوع بسیار کلان هسته که کوم سوال لري پوښتنه لري بیا هم کولای سی چې د ما څخه یې وپوښتئ بازم میتونین که از ما پرسان کنین در بخش کامنت. زه ستاسو په خدمت کې یم تر بلې جلسې د الله پامان.